د ځانګړي ځواک لګښتونو پوره کولو لپاره ملا هبت الله د 1403 کال بودیجه ځنډولې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام کتنونز تازه خبر ته زاویه نیوز په مالی وزارت کې له یوې سرچینې معلومات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کابینې تر تایید وروسته کابل د کب میاشتې په نیمایي کې د توشیح لپاره د 1403 کال بودیجه کندهار ته استولې ده، خو د توشیح په اړه وروستی تصمیم تر اوسه هم ځنډېدلی. د ملا هبت الله د شاوخوا 40,000 ځانګړي نظامي ځواک د لګښتونو او معاشونو پوره کولو لپاره د کب میاشتې له نیمایي بیا تر اوسه پورې 3 ځله اداري تشکیلات کندهار ته استول شوي دي، ترڅو د تناسب له لارې یې بودیجه د ځانګړي نظامي ځواک د لګښتونو لپاره بچت کړای شي. د معلوماتو له مخې د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو تشکیلات او ورته د اړتیا وړ بودیجې جلا کول لا تر اوسه هم د 1403 کال د بودیجې جنجالي برخه پاتې ده. کابل او بیا کورنیو چارو وزارت ته ملا هبت الله د منصوب شخص د وروستي ورتګ یو دلیل همدغه موضوع ښودل کیږي. د طالب مشر له لوري د تقاعد تر بندولو وروسته د 1403 کال په بودیجه کې د څه باندې 1 میلیون متقاعدینو بیرسرنوشتي او د هغوی د ګرځول شوي تقاعد د بیرته اداینې څرنګوالي هم د 1403 کال د بودیجې جنجال زیات کړی، چې تر توشیح وروسته یې هم ښایي ارقام رسنیز نشي. د زاویه نیوز د یو بلې برخې موندنې پر اساس مالیې وزارت له خپلو عوایدو څخه ملا هبت الله ته د منصوب شخص د دفتر د 4 میلیارډو افغانیو کلنۍ لګښتونه په مشکله پوره کولی شي، چې له امله یې د مالي کال د 2 میاشتو په اوښتو سره لا هم 1403 کال د بودیجې د توشیح درک نه لګیږي، او له همدې وجې طالبانو تر اوسه خپلو کارکوونکو ته د ثور میاشتې معاشونه هم نه دي اجرا کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم، خپل چارې کوئ.